د رجب په میاشت کې چې دا زموږ او ستاسو په پښتني اصطلاح باندې د خدای تعالی په میاشت باندې هم یادیږي، کله چې به دغه میاشت د اسمان پر مخ باندې راښکاره سوله نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا کول: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. په دې کې یو خورا غټ حکمت پروت دی. د دې دعا ترجمه دا ده چې یا الهي ته زموږ د رجب په میاشت او د شعبان په میاشت کې برکت راواچو، د برکتونو څخه یې راډکه کړه، او یا الهي موږ و رمضان المبارک میاشتې ته ورسوې. دا به د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا، دا هیله، دا غوښتنه دا د رجب د پیل او د شروع په ورځو کې کول. حکمت په دې کې دا دی، دا د رمضان المبارک د میاشتې احترام دی چې د الله نبي کاوه، او دا یو نوع استقبال دی، ښه راغلاست دی چې د الله رسول به رمضان ته وایه. دوې میاشتې تر مخه به د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره شوق پیدا سو چې دا یو قیمتي میاشت الله تبارک وتعالی زموږ په نصیب کې. نو د شعبان یعنی د برات د میاشتې څخه مخته د رجب په میاشته کې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ویل چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. د دغو دوو میاشتو د راتلو سره سم به د الله نبی صلی الله علیه وسلم په عباداتو کې زیاتوالی راوستی. نفلي عبادات، منځونه، روژې، قیام اللیل، صدقات او داسې نور، په دا عباداتو کې به د الله نبي زیاتوالی و ډیروالی راوستی. د بخاري شریف روایت دی، ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها راوي ده. دا مبارکه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دائمي دا عادت یصوم حتی نقول لا یفطر. روژې به یې نیولې، ډېرې روژې به یې نیولې، مسلسل روژې، حتی چې زموږ به دا ګمان سو چې دا یې دوامداره پسې نیسي، نه یې پرېږدي، روژې نورې نه ماتوي. دا روژې به یې نیولې، نن به یم روژه و، سبا به یم روژه و، بله ورځ دوامداره به دا روژې سره پسې سو. زموږ به دا ګمان سو چې بس دا روژې روانې کړلې، دائمي روژې نیسي، نه ماتوي. هغه به بل وخت بیرته د الله رسول صلی الله علیه وسلم روژې ماتې کړلې، هغه روژې به یې پرېښولې، او بل وخت به بیا افطار یې شروع کړي، یعنی روژه به یې پرېښول، نه به یې نیول، دوامداره به یې روژه نه وه. یوه ورځ، دوې ورځې، درې ورځې، مسلسل څو ورځې به یې روژه نه وه. بیا به زموږ دا خیال رالی چې اوس بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د افطار عزم وکړي، روژه نه نیسي. دا د دغه بخاري د حدیث یوه برخه ده. د دغه جملې څخه د ام المؤمنین رضی الله عنها یوه مسئله فهمول کیږي. مسئله دا ده چې نفلي عبادات باید انسانان وکړي، که لمنځونه دي، که روژه ده، که حج وي، که عمره وي، او که صدقات وي. یو خو فرضي شی دی، د هغه په نه کولو خو باندې خو انسان ګناهګاره کیږي، یو مجرم انسان بلل کیږي چې یو سړی زکات نه ورکوي، یا یو سړی روژې نه نیسي، یا یو سړی الله مکړه لمنځونه نه کوي، یا یو بل دینی ضروري فرضي دنده د الله د طرفه او دته ورسپارل سوی وي، لیکن دی یې نه کوي. دا خو ګناهګاره دی. د فرضي عباداتو څخه علاوه انسان باید زائد نفلي عبادات هم وکړي. دا یوه فایده. دوهمه فایده، نفلي عبادات څه حکم لري؟ نفلي عبادات دا حکم لري کله به یې کوي، کله به یې پرېږدي. یو مخ مطلقا نفلي عبادات نه کول دا د انسان کم نصیبي ده، او دوامداره نفلي عبادات داسې پر ځان لازم کول لکه فرضونه چې سړی پر ځان لازموي، دا هم د دین مقتضا نه ده. د دغه جملې څخه ام المؤمنین موږ ته دا خبره راښیي چې د هر عبادت خپل مقام و مرتبه ده. داسې به سړی نه کوي چې نفلي عبادت یې پر ځان باندې داسې لازم کړي وي لکه فرضي عبادت، په هغه سترګه ورته ګوري، په هغه عقیده وي، په هغه باور وي، هغسې دوامدار یې کوي، هېڅکله یې نه پرېږدي. التزام د داسې یو شي چې پر انسان لازم نه وي، د خپله خود به خوده بدعت ځینې جوړېږي. عبادت دی لیکن په ګناه باندې اوړي.
نو ځکه دا مبارکه فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. کله به یې روژه وه کله به افطار که. دوهمه جمله د دې مبارک حدیث دا ده. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه په یاد کېږي چې په خپل ژوند کې دې د یوې میاشتې روژې مسلسل ټولې پوره کړي وي الا رمضان، یو د رمضان د میاشتې روژې پوره کول. یعنی مسلسل د یوې میاشتې روژې یا شعبان وي یا رجب وي یا جماد الاولی وي یا بله میاشت یا شوال یا بله میاشت، د یوې میاشتې تخت مسلسل ټولې روژې دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه دي نیولي. یو د رمضان د میاشتې روژې چونکې هغه فرض دا به یې مکمله نیول. د دې جملې څخه بیا دا خبره وفهمېدل چې پر انسان باندې د خپل ځان هم حق سته، د ښځې حق هم پر انسان باندې سته، د سترګو حق هم پر انسان باندې سته، د میلمه حق هم پر انسان باندې سته. دې ټولو حقونو ته په کتو باندې به انسان د ټولو حقونو مراعت کوي. کله به روژه نیسي که چیرې نور حقونه نه پایماله کېدل، او کله به بیا روژه نه نیسي، روژه به پرېږدي که چیرې د یو بل چا حق ضایع کېدي.